جنت مې نه دی پکار، هېڅ مې نه دي پکار، پیسې راکړې. ته چې خانه کعبې ته تللی وم زما اولنی سوال ما یا الله جنت مې نه دی پکار، هېڅ مې نه دي پکار، پیسې راکړې الله، پیسې. کې نه دی هیڅ وخت انسان باید د پیسو دومره شوقي ونه اوسیږي یا دومره اهمیت ورنه کړي چې د هغې نه دین یا مذهب پاتې شي. دته اوس وګوره وایي جنت مې نه دی پکار، پیسې مې پکار دي. دی فکر کوي چې پیسې ورکړي نه دی به جنت پې واخلي، لکه اوس چې لګیا دی جنت پې اخلي، جنکیانو سره ډانسونه کوي پکې. که څه هم د هر چا شخصیت ته باید احترام وشي. شاهد انور پیسې مهمې دي کې شک نشته، زه خپله پیسو ګټلو ته ډېره هڅه کوم او پوره فوکس یا هڅه مې په پیسو باندې ده. دی څوک دی مطلب ویل دی چې دی تاسو فکر وکړئ چې په دې پښتونخوا کې هغه خلک چې پښتو وایي او هغه خلک چې اردو وایي څومره خلک به واوسیږي؟ 100 میلیونه خو به 100% واوسیږي. په دې کې فکر وکړئ چې داسې 1 لک خلکو امیزان کې اکاونټ جوړ که هر نفر $300 ورکړل، ضرب ورکړئ چې څومره کېږي، په میلیونهاو ډالر امیزان ته ورځي. شاهد انور هغه کس دی چې د یو عادي ځای نه امکان دی ولري، زه مطمئن یم چې امیزان راجع کړی اوسیږي، ته یو مشهور څیره یې جوړه کړله تر څو په پښتونخوا یا په هغو خلکو چې پښتو وایي او اردو وایي امیزان مشهور کړي او داسې ذهنیت ورکړي چې والا امیزان یوازینۍ سرچینه د لوړو پیسو ګټلو ده. نو دی هم د دې لپاره مارکیټینګ کوي او دې ته کار کوي او هغوی په بدل کې دی سپورټ کوي، موټر ورته اخلي، کور ورته اخلي، نوم ورکوي چې امیزان ورکړی ده. امیزان ته دا سخت کار نه دی چې دته پیسې ولیږي یا یې ورکړي، ځکه هغوی په لوړ اندازه انکم لري، خو د دغې شاهد انور له لارې دوی غټې پیسې هم چنان لاسته راوړلی شي او لا یې وګټلې. پیسې ګټل مهم دی، هر کس باید وګټي، خو دومره نه نو چې انسان نه ایمان پکې پاتې شي او جنت مې نه دی پکار او هغه مې نه دی پکار، فقط پیسې مې پکار دي. نن چې مړ شوي، نن در باندې د زړه حمله راغله، واس پروت وي، مړ شوي، دغه ستا پیسې به څه وکړي؟ هېڅ نشي کوی. پیسې مهمې دي، خو دا نه چې خپل دین، خپل ایمان، خپله کورنۍ هر څوک خرڅ کړي، هر څه له منځه یوسه او بس یوازې پیسې او پیسې. تاسو یوازې دی لیدلی ده په ویډیوګانو کې جنکیانو سره اخوا دیخوا کېږي، دی چې څه کوي چې جنکیان یعنې ویډیوګانو کې تاسو ته نه څرګندوي یا د هغې نه یو خدای خبر دی. ځکه کومه ایریا کې کومه ساحه کې چې دی اوسېږي او کومې پیسې چې مطلب دی څرګندوي، که دا واقعا د سره واوسېږي نو دی چې څه کوي دی نه خدای خبر دی. پیسې مهمې دي، زه زما خپله شاهد انور خوښېږي، خو دومره نه نو چې بیخي بس ایمان هر څه د بې ختم اوسېږي او یوازې پیسې او پیسې. موږ داسې ډېر خلک ولیدل چې په امیزان کې اکاونټ یې جوړې کړي دي، رقم لیسټینګ یې ښه ډېر وکړی چې هم ترې جوړ نه شول، 1 روپۍ هم نه ده ګټلې، په دوبۍ کې ورته پراته دي وم لیدل.